مشهور حدیث په هر رمضان کې علماو نه اورید دي منبرنا چې سید الانبیاء علیه الصلاۃ والسلام د جمعې پورز خطبه ورکولو ته چکلا د منبر ته خطونو په ډومبني پوره خپکیو خودنو امین وې په دویمه چې کې خدا بیا امین وې چې دریم تور رسیدنو بیا امین. صحابه کرامو د خطبه نه پس رسول الله نه تپوسو کو چې لقد سمعنا منك ما كنا نسمع. پیغمبره په دغه ځل چې ته منبر ته خطینو موږ داسې سستانه وورید چې د دنیا مخکې موږ چرته اوریدلی نو. سید الانبیاء علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایل جبرئیل امین را راغله او جبرئیل امین چې په یو پوړو ختم نو یو دعا وکړه ما په امین وې په دویمه پوړ کې بل دعا وکړه ما په بیا امین وې په دریم باندې بیا دعا وکړه او ما په امین وې. په اوله پوړ چې مخ کې خدا جبرئیل امین راته وې چې بعودا من ادرک رمضان فلم یغفر له. تبادشی هغه کس چې رمضان میاش ور باندې راشي او د ګناه معاف نشي. جبرئیل امین دعا وکړو رسول الله فرمای ما ورته وې امین الله دې تبا کی. چې په دویمه پوړه مې قدم کې خود وې جبرئیل امین را تبیا وې چې بعود من ذکرت عنده فلم يصلي عليه فلم يصلي عليه. هغه کس دم تباہ برباد شي چې ستا نوم دغه په مخ کې یادېږي هغه پتا درود نه وایي ما وې چې امین. درېمه وورا په درېمه پوړه چې مې قدم کې خودنو وې جبرئیل امین راته وې چې بعودا من ادرک ابويه الكبر او احدهما فلم يدخل الجنه. و هغه کس دم تباشي چې مور او پلار بیا مونته په داسې حال کې چې دواړه بوډاګانو مور او پلار د بوډاوالي راګیر ک په دغه وخت کې دا مور او پلار بیا مونته یا یوازې مور یا یوازې پلار فلم يدخل الجنه او دې بیام جنت ته لا نړو د جنت قابل جوړ نشو الله دې دیم تباکی ایما و امین. اوس اندازه لګوا د جبرئیل امین دعا او د سید الانبیاء علیه الصلاۃ والسلام امین ویلو نه پس دغه درې واړه خلق بعد د رسول الله د جبرئیل امین د دعا نه بچ پاتې شي. ملائکو کې خدا جبرئیل امین نه پورته ملائک نه دی راغلی اپا نور مخلوقات او په بشر کې د سید الانبیاء علیه الصلاۃ والسلام نه بهترین مخلوق څوک راغلی نه دی. قسم دی د جبرئیل امین د خلینا وتل دعا او سید الانبیاء علیه الصلاۃ والسلام د خلینا وتل مهربا قلبم بیزای خونه لګي دا دریواله طبقات به قلب د هلاکت د بربادۍ نه بچ پته ولګي دا چې د رمضان دا د مسلمان د پاره څومره مهم دی او څومره لوی نعمت دی. پته ولګېده چې په سید الانبیاء علیه الصلاۃ والسلام باندې درود ویل دا څومره لوی نعمت او څومره لوی کرامت د انسان دی. او د قرنګې مور او پلار د بوډاوالي په حالت کې بیا منتل دا څومره لوی نعمت د خدای دی چې جنت غونته کې قیمتي ځای او قیمتي نعمتونه په ملاوي.